الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الله رب العالمين فرماي: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الله و أهل الكتاب يهوديان نصرانيان تاسي بخبل دين کې زیاتې مه کوئ او تاسي مو په الله رب العالمین مگر هغه خبره چې حق وي او تاسو ته معلومه وي. دغه رنګي نبی عليه الصلاة والسلام فرمای: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. د نصارو تجاوز او زیاتې په دین کې داو چې عیسی علیه الصلاة والسلام به د خپل مرتبې نه اوچتاو صفت به ډیر کاوه تر دې چې د الهي مرتبې ته رساو. د دې وجه نبی علیه الصلاة والسلام وی چې تاسو ما د خپل مرتبې نه مو اوچتوئ، ډیر صفتونه مې مه کوئ. لکه څنګه چې عیسویانو عیسی ابن مریم دا د خدای مرتبې ته رسولی او داسې اوچت کړی د خپل حد نه. نو زه بنده یم، نو تاسو وایئ چې نبی علیه الصلاة والسلام د الله بنده او رسول دی. چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام په حق کې دا جایزه نه ده چې سړی دومره صفت وکړي چې څومره د هغه د شان سره نه مناسب او الهي مرتبه ته پرې رسیږي. نو بل څوک هغه چې موږ او تاسو ورته ولی ویو یا ورته دوست ویو، هغه خو په طریقه اولا باندې دا په کار نه ده چې د هغې دومره صفت وکړی شي چې د الهي مرتبه ته ورسیږي. د دې وجه نه د نوح علیه الصلاة والسلام قوم نه الله رب العالمین حکایت کوي چې هغوی ویلي چې لا تذرن آلهتکم، دا خپل خدایان مه پرېږدئ. یو بل ته څه ویلي؟ خپل خدایان مه پرېږدئ. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. او به ویل چې خاصا دا پنځه خدایان دا خو بیخي مه پرېږدئ چې ود دی، سواع دی، یغوث دی، یعوق او نصر دی. دا پنځه خدایان بالکل مه پرېږدئ. ابن عباس رضی الله عنهما وایي چې دا پنځه واړه دا اوله کې صالح بندگان کله چې هغوی وفات شو نو دوی ویل چېرې موږ به د دوی بوتان د دوی شکلونه جوړ کړو دې په خاطر چې موږ عبادت وکړو. نو هغه شکلونه جوړ کړل، کله به هغې ته کتل په اوله کې نو ښه عبادت به یې کوو، تر دې چې دا جیل تیر شو، دا خلک تیر شو، نور راغله، داسې اولاده راغله، نو هغوی ته شیطان ویل چې ستاسې پلاران نو د همدې عبادت کوه، دې عبادت کوئ. نو د نیکانو باره کې زیات صفت کول او د حد نه اضافه صفت کول اخري انجام دې ته رسیږي. د دې وجې نه اول شرک چې په انسانانو کې د نوح علیه الصلاة والسلام په وخت کې هم په همدغې طریقه باندې را داخل شوی دی چې دغه پنځه کسه د نیکان بندگان او دوی تی بوتان جوړ کړه. وروسته بیا نوح علیه الصلاة والسلام ورته 9.5 کاله دوی ته دعوت کوه، بیا د خپل کفر او شرک نه ګرځېده. تاسې وګورئ زموږ ستاسو په ځایونو کې اول یو کس چې مړ شي موږ پرې قبر جوړ کړو، وروسته تی زیارت جوړ شي، څه وخت وروسته تی داسې طبعا اوږده موده کې منجاور ورته پیدا شي او مالګې ورته پیدا شي او برکتونه پیدا شي او بالآخره چې دی خلک ورته سجدې شروع کړي او یا تې طوافونه شروع کړي. نو په دغې سره دا خلک د اسلام او د دین نه ووځي. نورونو په دې وجه د هیچا په حق کې زیاتې کول پکار نه دي. کله چې موږ او تاسې ادیرې ته ځو نو پکار دا ده چې مړو ته دعا وکړو، د نبي علیه الصلاة والسلام په طریقه باندې دعا وکړو، نه دا چې د هغوی نه د ځان دپاره دعا وغواړو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.